ماسټر صاحب چې تاسو نه د دې فلم په باره کې یو داسې نوم تاسو وکم چې یو نوم راته ووایي اګې د وجې دا فلم فلوپ شوی دی یا د ته هغه شانتي هیټ نه شو نو هغه نوم به کم وي. دوه تنان داسې وي چې هغه ریډ کې هډي څنګه څه ورته وایي بیک بون او بالکل یس د ملا د تیر هډوکی یو وي پروډوسر یو وي ډایرکټر د فلم. یاد لرئ چې کله تاسو پروډوسر هغه څوک دی که چاته پته نه وي ټولو خلکو ته معلومات دی خو پروډوسر هغه دی فاینانس کوونکی پیسې لګوونکی دا ستاسو په شا چې اوس خیبر ټلویزیون نه وی اداره نه وی تاسو کولی شئ چې ما راوغواړئ تاسو کولی څوم نشئ کولی خو ستا په شا باندې څوک دي که نه یو اداره ده یو کار کوي نو دغسې چې دی پروډوسر داسې یو خبره ده ټیک شو جي نو هغه فلم چې دی بیا دویم د هغې راځي ډایرکټر بیا د هغه فلم مور پلار وي ډایرکټر چې در باندې ودرېدو بیا به ستا ورځ سمه وي او چې د ټولو نه زیات په تا ډایرکټر نه دردېږي هغه د خوارۍ او د 10 روپو په ځای ستا 100 روپۍ لګي بیا به څه کېږي کاشکې چې د انډسټرۍ د خلکو نیت یو یقین وکړه چې زه رابعه ګلې چې زه خوب کې مو ګورم انډسټرۍ کې هغه کومې ورځې چې په ما تېرې شوي دي او کله چې هغه زما د فلم د شوټینګ دوران کې چې کوم په هوټلو کې زما باس مباحثې شوي دي او هغه لانجې شوي دي هغه ایډماسفیر او هغه ویژن کې ما ته راشي یقین وکړه چې دې فلم کې دا به هغه خلک پوهېږي چې دا کار کړی دی هغه ته پته ده چې زه څوک به یادوم هغه پوه دي خو بهرحال ما سره ظلم کړی دی او د ظالم سړي خدای ملګری نه دی ما سره دومره ظلم شوی دی چې یقین وکړئ د روبۍ په ځای زما 4 لګېدلي دي